سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه مهمې جملې جوړوم د الماني ژبې. دوستانو، کله چې یو هیله له تاسو څخه کومه ویډیو مکمل ګورئ نو تاسو به پرې پوهیږئ، ځکه چې په آخر کې هم بعضې مهم معلومات وي. دوستانو، کله چې موږ په الماني ژبه باندې وایو زه نه غواړم بهانې یعنې عذرونه واورم، نو اکثره خلک بهانې کوي، عذرونه کوي. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich möchte keine Ausreden hören. Ich möchte keine Ausreden hören. یعنی زه نه غواړم بهانې یعنی عذرونه واورم. یوه بله جمله ده دوستانو، په الماني ژبه باندې وایو چې د ځنډ لپاره بخښنه غواړم. اکثره موږ ناوخته لاړ شو یو ځای ته او موږ بیا بخښنه غواړو، نو د ځنډ لپاره یا د ناوخته راتلو لپاره بخښنه غواړم. نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Entschuldigung für die Verspätung. Entschuldigung für die Verspätung. یعنی د ناوخته یا د ځنډ لپاره بخښنه غواړم. تاسو چاته زنګ ناوخته وکړئ یا چېرته ناوخته لاړ شئ، هر کار چې تاسو ناوخته کړئ نو تاسو بیا کولی شئ په بخښنې سره دغه جمله استعمال کړئ.